بیا هم په تاسو باندې غږ کوم. ګورې افغانان هغه څوک دي چې هیڅ کله دښمن ته خپل انتقام نه پرېږدي. افغان مسافرونه چې د تورخم دروازې نه راغله او خپلې خاورې ته راننوتل، نو دوی دا څو ورځې اخوا بند پاتې وو، هغه د لارې مکملې راخوشي شولې، نو په دې باندې افتخار کوو چې خپل ملک ته راغلی. نو د پاکستان حکومت چې زموږ د افغانانو سره کوم ظلم وکړلو، دا هیڅ کله زموږ د افغانانو نه هېرېږي. افغانان هغه څوک دي چې همیشه یې دښمن ته ماتونکی ځواب ورکړی دی، هغه په جنګ په ډګر کې دی، هغه که ځوابی دی. نو زما افغانانو په راتګ مو خوشحاله یو. زموږ دولت، زموږ تجاران، زموږ ټول افغانان ستاسو ملاتړي دي او انشاءالله داسې فکر وکړئ لکه خپل کور ته چې راغلی. واقعیت دی ستاسو په راتګ باندې ټول افغانان خوشحاله دي. الله مو راوله، اباد اوسئ. زموږ زیات تعداد افغانان تجاران ستاسو تر څنګ ولاړ دي او ستاسو دلته پوښتنې ته راغلي دي، په دې ساحو کې درته پراته دي چې په خاورو کې درته ناست دي. ستاسو د خدمت په خاطر باندې هیڅ تشویش ونه کوي. الله رب العزت رزق ورکوونکی دی او رزق وعده الله رب العزت کړی. السلام علیکم ورحمت الله.